سلام دوستانو خدای دیو کی چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ زموږ ټولي ویډیوګانې تاسو ته د جنسي اړخه پوره معلومات درکولو لپاره دي نو موږ سره اوسئ دوستانو نن زموږ ویډیو د دې باره کې ده چې د چا ذکر ډنګر وي او د ذکر سر ډیر زیات وړوکی وي او ذکر مړاوی وي نو هغه ته کوروالی خوند نه ورکوي نن په دې ویډیو کې زه تاسو ته دا رنګ یو نسخه ښیم چې ستاسو د ذکر سر به ډیر زیات غټ شي او د کوروالي نه به خوند واخلئ د نسخې ښودلو نه مخکې که تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړی نه وي نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ټلۍ نشان هم ووهئ چې زموږ راتلونکي ویډیو د ټولو نه مخکې تاسو ته ضرور رسي دوستانو دا رنګ ډیر نارینه دي چې د هغوی د ذکر سر ډیر زیات کمزوري وي او د ذکر ټول دارومدار د ذکر په سر باندې وي نو دوستانو که تاسو د خپل ذکر سر غټول غواړئ نو تاسو به هر ورځ په غرمه کې پیاز خورئ او دې سره به د شپې په زیتونو تیلو باندې خپل ذکر سر لا مالش هم ورکوئ خو دوستانو کوشش کوئ چې ذکر لا مالش ورکولو په وخت کې دنه ذکر خلاص نشي او په دغه شپه باندې به کوروالی هم نه کوئ نو دوستانو دې سره به ستاسو د ذکر ډنګروالی او کوچنیوالی او مړوالی به هم ختم شي او ستاسو ذکر به بالکل د لرګي په شانتې کلک شي او د ذکر سر به ورسره هم غټ شي ځکه چې د ذکر سر څومره غټ وي نو دومره هم میرمنې له خوند ورکوي او دومره هم خاوند له خوند ورکوي دوستانو تاسو تقریبا 2 هفتو پورې عمده پیاز او 2 هفتو پورې دا زیتونو تیل خپل په ذکر باندې لګوئ او دې سره به ستاسو ذکر مضبوط شي او د کوروالي نه خوند واخلئ نو امید لرم دوستانو چې ستاسو به زموږ دا ویډیو خوښه شوي که ستاسو زموږ دا ویډیو خوښه شوي نو زموږ دا ویډیو لایک کړئ او نورو دوستانو سره هم شیر کړئ چې هغوی ته نه هم ګټې واخلي راتلونکي ویډیو پورې د الله په امان